حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی هر مومن تا د یو مانځنه والا تر بل مانځه پورې چې د ده نه کم ګناونه شوي دي او دی دا مونځ وکړي الله تبارک وتعالی ورته دغه ګناونه معاف کړي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي و یو انسان دی او داغه د کور په مخه کې یو نهر دی او هغه په دغه نهر کې 15 ټایمه لامبي 15 وخته لامبي. آیا د دغه انسان په بدن پورې به سخیرې پاتې شي؟ صحابه کرام وفرمایل نه، د الله پاک پیغمبر چې هغه د ورځې 15 ټایمه لامبي د هغه په بدن پورې به خیرې د کوم طرفه راشي؟ نبی علیہ السلام وفرمایل دغه مثال د هغه مؤمن او مسلمان دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي. نو چې څنګه 5 ټایمه یو انسان لامبي او داغه په بدن پورې خیرې نه پاتې کیږي، نو کوم انسان چې 5 وخته مونځ کوي داغه په بدن پورې ګناه نه پاتې کیږي.